سلامونه ملګرو، زه ویسا خان یو ځل بیا تاسو ته ویسا خان سکیلز یوټیوب چینل له حاضر شوی یم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې که چېرته ستاسو کمپیوټر د یو چا د وای فای سره کنیکټ و نو تاسو به د همغه وای فای پاسورډ څنګه پیدا کوئ. یعنې ځینې ملګري دغسې وي که چېرته ستاسو ورته پام وي تاسو ستاسو کمپیوټر د خپل وای فای سره کنیکټ دی او دوی بخیل وي ستا ته پاسورډ نه درکوي، نو ته به هغه پاسورډ څنګه پیدا کوې چې موبایلونه او همداشان نورو کمپیوټرو سره یې کنیکټ کړې. راځئ په دې ویډیو کې ټوله طریقه درته ښیم. ویډیو لازما در سره لایک کړئ او همداشان چینل سبسکرایب کړئ، فیسبوک پاڼه فالو او ټیک ټاک اکاونټ هم در سره فالو کړئ. راځئ د ویډیو په طرف دې ویډیو کې تاسو ته تفصیلي معلومات درکوم چې تاسو به د دغه کس د وای فای پاسورډ څنګه پیدا کوئ. راشئ د ویډیو په طرف. ښه ملګرو، را به شئ خپل کمپیوټر به را خلاص کړئ. هر کله مو چې خپل کمپیوټر را خلاص کړ د هغې وروسته به تاسو سرچ باکس ته راشئ د کمپیوټر. دلته زه راځم، دلته به تاسو ته یو څو حروف ښایم، هغه به تاسو دلته لیکئ. د هغې وروسته به تاسو بیا همغه اپشن ته په کنټرول پینل کې ځئ. خو همدلته زه تاسو ته لنډ ښایم NCPA ډاټ یا نقطه ښه NCPA او .cpl دغه به ولیکئ. تاسو ته دلته دغه کوم کنټرول پینل آیټم چې دی دغه تاسو ته راواوښته، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته چې تاسو د کومه وای فای سره وصل شوي وئ هغه به تاسو ته دلته ښایي. پا.سو.ر.ډ وای فای دلته ریډمي نوټ 14 دغه زما موبایل دی، نو زه د دې سره وصل یم. زه اوس راځم په دې باندې کلیک کوم. دلته به تاسو ډبل کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ د هغې وروسته تاسو دغه آپشن وګورئ وایرلیس پراپرټیز، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته یو آپشن پاس تاسو ته دوه آپشنونه البته درکوي چې یو کنیکشن دی بل سکیورټي دی، نو تاسو به د هغې له جملې څخه په سکیورټي باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته درته وایي نیټورک سکیورټي کی، د نیټورک کومه د محافظت پاسورډ چې کوم دی هغه تاسو ته ښایي. شو کرکټرز هغه کرکټرونه کوم چې دي کوم پاسورډ چې دی هغه دې موږ ته وښایي. نو تاسو به په دې چک باندې کلیک وکړئ. تاسو وګورئ دلته اسخاکویسا 1255 زما د وای فای پاسورډ څنګه شو دلته پیدا شو. نو په دې طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې د هر چا د وای فای پاسورډ پیدا کړئ، یوازې د ستاسو سره کنیکټ وي. نو د داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره لازما زموږ ویسا خان سکیلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، څنګه د بیل نښان ووهئ، هلته یې وډوئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسېږي او زموږ له معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن شئ. تر بلې ویډیو مو په رب سپارم. الله په امان کې شئ. ښه وختونه.